سلام، ستړي مشئ، ستاسې د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو د لګښتونو یا مصارفاتو اکاونټ لا ډېر وپېژنو او په دې پوه شو چې دغه برخه په ایگزیکټ سیستم کې څنګه کار کوي. دغه برخه په ایگزیکټ سیستم کې د دفتر د ټولو لګښتونو یا مصارفاتو لپاره کارول کیږي او هغه پیسې چې له دغه اکاونټ څخه موږ اخلو په پای کې د سرمایې له راپور څخه منفي کیږي. دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې د ډیشبورډ عمومي پاڼه پرانیستل شو په دغه برخه کې په حسابونو باندې کلیک کوو. کله چې دغه برخه پرانیستل شو په فلټر برخه کې مصرف برخه ټاکو او ګورو چې د لګښتونو یا مصارفاتو په نوم باندې هیڅ کوم حساب شتون نه لري. که غواړو د مصارفاتو په نوم باندې یو نوی حساب پرانیزو په نوی حساب باندې کلیک کوو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شو د پیرودونکو په برخه باندې کلیک کوو او دغه حساب بڼه مصرف ټاکو او وروسته دغه حساب نوم هم د دفتر مصارفات لیکو. کله چې دغه کار مو تر سره کړ بیرته راګرځو او د سرمایې عمومي راپور ګورو او دلته کتلی شو چې موږ په دغه مقدار باندې پیسې په خپل اکاونټ یا حساب کې لرو. وروسته دغه راپور ثبتوو او بیا وینو چې اوس مهال موږ له هیڅ قصددار هم نه یو او همداراز حساب 0 په 0 باندې دی. او اوس مهال د دې لپاره چې پوه شو آیا د مصرف حساب په سرمایې باندې تاثیر کوي او کنه راځو او په دغه برخه کې د مصرف حساب پلټو یا هم فلټرو او دغه حساب پیدا کوو. کله چې دغه حساب پرانیستل شو په روزنامچې باندې کلیک کوو او باید یادونه وشي چې د صرافۍ دفترونه په دوه ډول باندې مصارف لري. یو ثابت مصارف دي او یو غیر ثابت مصارف دي. ثابت مصارف لکه د دوکان کرایه، د مدیر معاش یا هم په کال کې د دوکان ډیکوریشن دی چې دغه لګښتونه یا مصارفات تل ثابت دي او د کال په پای کې کولی شو چې هغه د سرمایې له راپور څخه منفي کړو. او دغه ثابتو مصارفاتو د ثبتولو لپاره موږ یو اکاونټ د مصرف په نوم باندې جوړو خو څرنګوالی پیرودونکی یا مشتری ټاکو. خو هغه اکاونټ چې موږ د دفتر مصارفاتو په نوم باندې جوړو او څرنګوالی هم مصرف ټاکو د ورځني مصارفو لپاره دي لکه د ډوډۍ مصارف، په ورځ کې د ځینو میلمنو مصارف او ځینې نور مصارف چې دغه اکاونټ له لارې به هر ورځ له سرمایې څخه مصرف شوی پیسې کمی شي. چې دغه اکاونټ یوه بله ګټه به دا وي چې کلنی بیلانس هم خالص شي. د مثال په ډول باندې موږ نن ورځ 1000 افغانۍ مصرف کړی دی. د بنام په برخه کې 1000 افغانۍ لیکو او د تفصیل په برخه کې لیکو چې مصارفات، ځکه دغه پیسې د نن ورځې مصارفاتو کې لګول شوي دي. کیدای شي هغه بیلابیل مصارفات وي. په خودکار ډول باندې دغه مصارفاتو درک هم خزانه ټاکل شوې ده. وروسته په خوندي باندې کلیک کوو او د داسې یوې پاڼې سره مخامخیږو د دې لپاره چې دا زموږ لومړنی مصرف دی او په خزانه کې پیسې نشته نو په هو باندې کلیک کوو. دغه چارې له ترسره کولو وروسته راځو او د دفتر عمومي بیلانس غواړو وګورو او دلته ښکاري چې موږ 1000 افغانۍ مصرف کړی دی. دا هغه پیسې دي چې بیرته یې نشو ترلاسه کولی. کله چې راپور ته هم راځو ګورو چې 14.2 ډالره موږ نقص کړی دی ځکه تر اوسه پورې موږ کوم کار نه دی کړی، ګټه مو نه ده ترلاسه کړې ده خو 14.2 ډالره زموږ څخه مصرف شوی. که وروسته بیا کار کوو کولی شو دغه پیسې بیرته ورکړو او قرض مو هم خلاص شي. یا هم د مثال په ډول باندې موږ یو بل مصرف هم ترسره کوو لکه 500 افغانۍ یو چاته ورکوو یا هم یوه حواله ترسره کوو او د هغې کمیشن چې 500 افغانۍ د هغه موږ ورکوو. د بنام په برخه کې 500 لیکو او د په درک په برخه کې مثلا یو پیرودونکی چې فضل الرحمن نومیږي هغه ټاکو او کله چې په خوندي باندې کلیک وکړو بیا به هم 500 افغانۍ د سرمایې له عمومي راپور څخه کمی شي. کله چې دغه معامله موږ ثبت کړه او راشو د لګښتونو یا مصارفاتو بیلانس وګورو نو ګورو چې 1500 افغانۍ موږ لا تر اوسه پورې لګولي دي. که وروسته راشو او عمومي بیلانس هم چک کړو ګورو چې 21 ډالره موږ لګولي دي. په پای کې یو ځل بیا باید یادونه وشي چې د مصارفاتو اکاونټ د دفتر د ورځني لګښتونو یا مصارفاتو لپاره دی چې دغه چارې د ترسره کولو سره موږ هر ورځ له سرمایې څخه ورځني لګښتونه منفي کوو چې په دغه ډول باندې موږ ته ګټه په خالصه توګه باندې پاتې کیږي او ټول مصارف ترې وځي. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه.
که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.